د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي چې په هېواد کې د جګړو او ناامنیو زیاتېدو د افغانستان ګاونډي او سیمه ییز هېوادونه اندېښمن کړي او له همدې کبله دغو هېوادونو د خپل امنیت د ټینګښت په موخه له افغانستان سره ګډې پولې ته نږدې ځینې اقدامات هم پیل کړي دي. حمدالله محب وایي چې روسیې ته د وروستي سفر پر مهال دغه هېواد چارواکو ورسره په افغانستان کې پر ډېرېدونکې ناامنۍ اندېښنه ښودلې، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې له دغو هېوادونو سره به په ګډه د ټولو هغو ګواښونو پر وړاندې کوټلي ګامونه اوچت کړي چې د افغانستان او ګاونډي هېوادونو امنیت ګواښي. کم از کم دغه هېوادونه چې موږ او تاسو همسایه دي او دوست هېوادونه دي، ډېر زیات د دې تشویش لري چې خدای ناخواسته که دلته ناامني زیاتېږي د دوی په ناامنۍ باندې مستقیم اغېزه لري. دلته د بعضې ګروپونه دي چې هغه فعالیت کوي چې هغه د دوی سره مستقیم په جنګ کې دي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته تمه دا وه چې د سولې خبرې به ژر یوې پایلې ته ورسیږي، خو د ده په خبره طالبانو د سولې پر ځای پر جګړې تمرکز ډېر کړی دی. محب دغه راز وایي چې امنیتي ځواکونه چمتوالی نیسي ترڅو هغه سیمې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي چې په تېرو څو اونیو کې د جګړو د شدت له کبله ترې شاتګ کړی و. ما برای مهار وضعیت وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی کار میکنن که وضعیت مهار کنه و وساحاتی که از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای ازیر میکنن که حاکمیت نه، تعمیرها را گرفته باشه اونا رو پس بگیریم و حاکمیت پس احیا کنیم. محب داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د هېواد په شمالي ولایتونو کې جګړې شدیدې شوي او ګڼې سرحدي ولسوالۍ او د شیرخان بندر د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. بلخوا تاجکستاني رسنیو هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د جګړو د شدت له کبله تر زرو ډېر افغان پوځیان د تاجکستان خاورې ته اوښتي او یاد هېواد هم له افغانستانه د امنیتي ګواښونو د دفع کولو په موخه 100 زره ځواکونه ګډې پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي دي. د جګړو او ناامنیو له ډېرېدو سره جوخت په دوحه کې د افغان سولې د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ ناستې هم پیل شوي دي. د سولې وزارت چارواکي وایي چې د دواړو ټیمونو د تماس ډلو او غړو ترمنځ مقررې ناستې روانې دي او دوی هڅه کوي چې دغه خبرې یوې مطلوبې پایلې ته ورسوي. نشستای گروه تماس دو تیم مذاکره کننده در دوحه ادامه داره. همچنان نشستای داخلی هیئت ما همه روزه صورت میگیره. تلاش هیئت جمهوری اسلامی افغانستانی است تا این روند یک نتیجه مطلوب برای مردم افغانستان داشته باشه و منتج به تامین صلح سراسری و پایدار در افغانستان شد. د افغان جګړې او صلح په تړاو د څرګندونې داسې مهال دي چې وسلوال طالبان ادعا کوي چې په تېرو 2 میاشتو کې له 100 زیاتې ولسوالۍ نیولي چې ډېری دغه ولسوالۍ د هېواد په شمال ولایتونو کې پرتې دي.